د نوي 1400 مالي کال د پیل څخه 28 ورځې تیرې شوې دي، خو لا هم بودیجه نه ده تصویب شوې او پرون د لومړۍ هغې څخه د 20 میلیارده افغانیو د زیاتېدا سره بیا هم دوهم ځل لپاره د ولسي جرګې له لوري رد شوه. ولسي جرګه وايي مالي بودیجه کې د دولتي کارمندانو د معاشونو د برابروالي طرحې نشتون او د انکشافي پروژو نامنظم ویش له امله یاده بودیجه نه تصویبیږي. د ارګ مشاورین د قوي معاشونه اخلي، د ادارې امور مشاورین د قوي معاشونه اخلي، خو معلمین، اجیران او ټیټ رتبه مامورین چې 8000 او 1000 افغاني معاش لري هغه معاش د 1 روپۍ نه زیاتېږي. هغه په نظر کې نه دی نیولی لکه څرنګه چې تاسې سره کرښه ورته وایي د یکسانځازي معاشات ته، نو باید په دې سره کرښې باندې همدغسې ولاړ اوسئ لکه څنګه چې وایي همدغسې ولاړ اوسئ. بل لور ته ولسمشر غني وايي اضافي پروژې بودیجه کې نه شاملېږي او د اساسي قانون د صراحت سره سم د بودیجې برابرول د اجرایه قوې کار دی. د مالیې وزارت هم وايي د 1400 کال مالي بودیجه متوازنه ده او ټولو اړخونو ته پکې پام شوی. متاسفانه نن ورځ د ولسي جرګې دویمې مسودې ته هم د رد جواب ورکړه، نو منتظر یو چې رسما د دوی نظرات او وړاندیزونه او سوالونه موږ ته راورسېږي. مالي او تخنیکي چارو ته په کتو همدارنګه قانوني اړخ ته یې په کتو کوشش کوو چې د بودیجې د ملي سند د لا ښه والي لپاره دغه سندونه وګورو چې څومره موږ په بودیجه کې انعکاس ورکولی شو. د چارو یو شمېر کارپوهان د ولسي جرګې له لوري په بېلابېلو بهانو او شخصي اغراضو لپاره د 1400 مالي کال بودیجې طرحې ردول له هیواد سره خیانت او د افغانانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان ګڼي. د اقتصادي چارو کارپوهان وايي د مالي بودیجې ځنډ سره اقتصادي فعالیتونه او ملي پروژې زیانمن کیږي. د دوی په وینا دولتي کارکونکي چې اقتصادي وضعیت د ډاډ وړ نه وي باید د سیاسي جنجالونو قرباني نشي. د یو شمېر اقتصادي چارو کارپوهانو په باور د یوې میاشتې بودیجې په ځنډ سره هیواد کې 15% رغنیزې چارې شاته لویږي او دا ځنډ به د دې لامل شي چې سږ کال به ډېرې کمې پراختیایي پروژې پلي شي. لازمه ده چې د بودیجې تصویب څومره چې زر کېدای شي صورت ونیسي تر څو د مامورینو معاشات په هیواد کې اقتصادي پروژې پرمختیایي برنامې ټول په خپل وخت سره شروع شي او همداشان د دولت کې دخیل خلک هم بې زړه نشي. اټکل کېږي چې د بودیجې ځنډ سره د انکشافي کار 15% انکشافي کارونه شاته وغورځېږي، دې سره د هیواد اقتصاد ته هم زیان رسېږي. په ټولنیزو رسنیو کې هم د ولسي جرګې له لوري د دوهم ځل لپاره د بودیجې ردول غندل شوی او پر وړاندې د درېدا غږ شوی. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارکوونکو لیکلي چې که وکیلان د نورو عادي دولتي کارکوونکو لپاره د معاشونو د زیاتوالي په بهانه فشار راوړي، خپل معاشات او امتیازات یې هم مناسب او کم کړي. دوی وایي د ولسي جرګې وکیلان د تیر په څیر غواړي د مالي کال بودیجه کې خپلې پروژې ځای پر ځای کړي، خو اوس حکومت د فساد د مخنیوي لپاره د کړو کړنو سزا ګالي.